مال مزار سره اړیکې ټینګه کستی تقریبا مازدیګر اخر د ماښام کېږي د مزار سره سره اړیکې مخابرې مزار وایي مخابره جواب نه راکوي د دې سره قندار سره ټنګي قندار غږ کوي قندار غږو کې اطمینان د مثال مال هرات سره ټینګي کاله بادغیس سره د دې ولایتو سره خو مزار ورټویلې سي ختمات ده او مزار کې بیرته ملیشو په امارات باندې هغه شروع کړی و امارات مجاهدین نیسي یا شهیدانې د جنگ شروع شو چې په تاریخ کې داسې جنگ نه و او داسې جنگ شروع شو چې د جزیردارانو مرمۍ د غټو سلاو مرمۍ د دغو اوازونه اورېده کېدله او د کلاشینکوف د سکل د اوازونه چا نه اورېد تاسو یو کاغذ کښې داسې په ټینګه باندې مرمۍ شروع لکه یو دغه د رود شګې ټوله مرمۍ سره روان دی سخت جنگ شروع خب ما هر کس امیر لشکری که رفته جویای احوالات آنها را میکنند. دمی مظلومان برادرایی که طرف دشت لیله شهید شدند اهم از ولایت های جنوب، جنوب غرب، جنوب ختیز، مشرقی و ولایت های مرکزی نیز بچه های شمال و بچه های بدخشان، تخار، قندوز، مزار، جوزجان، فاریاب، سرپل نیز بودن اینجا. رأس اکثر برادرها سید مبشر خان آقا یکی از عالم بزرگ از قومای ازبکیه از ولایت جوزجان منطقه درزاب قشتیپه بودن. اونا سرپرستی میکردن، آنها را به شهادت رساند. په ټول شبرغان کې په مجاهدینو په موږ باندې شروع راوستل له پاسه راکټ هم راتلل اوانونه هم راتلل مثال د پیکا مرمۍ هم راتلې د زیکویاک هم راتلې کلشینکوف هم راتلې د کوم جنس ډاسکا او هغه اتې خلاص نور دی دې ته نه کته دا انسان ده او مسلمان ده او افغان ده او مسلمان ده که نه ده خو له هرې خوانه خصوصا دا موږ ملګري چې کوم مرکز کې وو ځکه موږ ورته معلوم اوس دا جنګي خلک دي او موږ یې څارلي وو په قوارو یې موږ پېژاندو په نومو یې موږ پېژاندو نو دا له شبرغان له غورماش نه موږ یو ځای ورسره تللي وو